السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسانه انګلیسي زده کړې چینل قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم او تاسو ته له وعدې سره سم د بګنر کتاب شروع کوم. موږ راځو د بګنر کتاب لومړنی په انګلیسي کې شپږ ویشت توري شروع کوو. انګلیسي شپږ ویشت توري له سر نه شروع کوو. لومړنی توری د انګلیسي چې دی ای دی. دا اول چې وینئ غټه ای، دویمه کوچنی ای. دویم توری بی دی. بی او کوچنی توری بی او ویل کېږي داسې بی. سی لومړنی غټ توری او دویم کوچنی سی او ویل کېږي داسې سی. ډي کوچنی غټ توری ډي، کوچنی توری او ډي. ای غټ توری لومړنی، دویم کوچنی توری ای ای. بل توری چې دی اف، غټ توری اف، کوچنی توری اف او بل پښتو داسې ویل کېږي جی. غټ توری جی او دویم کوچنی توری. اچ بل توری چې دی اچ دی. اچ هم په غټو حروفو دا لومړنی او دویم په وړو حروفو. آی په غټو حروفو او آی په کوچنی حروفو. کوچنی حروف چې دی ټکی لري. جې په غټو حروفو او کوچنی جې چې دا په سر کې یو توری لري، ټکی لري. کې غټه کې او کوچنی کې ترمنځ لږ فرق دی. ال غټ ال لومړنی توری او کوچنی دویم ال کوچنی توری. ام لومړنی غټ توری او ام کوچنی توری دویم. ان لومړی غټ توری ان داسې لیکل کېږي او دویم ان کوچنی توری. او لومړنی غټه او او کوچنی غټ توری او دویم کوچنی توری. پی لږ لږ فرق دی، توپیر یې دی بیخي لږ دی. پی پی. کیو کیو غټ توری دویم کوچنی توری. آر لومړنی غټ توری دویم کوچنی توری. اس لومړنی غټ توری او دویم کوچنی توری. ټي غټ توری او ټي کوچنی توری. یو لومړنی غټ توری او دویم کوچنی توری. وی تاسو وینئ وی یو غټ توری دی او بل وی کوچنی توری چې دی لږ په توپیر دی. ډبلیو دویم کوچنی توری ډبلیو. ایکس غټ توری لومړنی او کوچنی توری. وای لومړنی غټ توری او دویم کوچنی توری. زد لومړنی غټ توری او دویم کوچنی توری. دا د انګلیسي شپږ ویشت حروفو چې موږ تاسو ته وړاندې کړل. تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي څښتن تعالی مې سپارم. د خدای په امان.